الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. درنو حزارو مشایخ کرامو، علماء عظامو، مجاهدین کرامو، نننی موضوع دی منگا پا کرامت دی اولیاء کرامو کی ده. کرامت دی اولیاء کرامو حق ده. دی اللہ جل جلاله اولیاء کرام څوک دی پورا تفصیلی بیان خو ځان ته یو موضوع ده. هغه مؤمنان چې متقیان مؤمنان دي چې تفسیر مظهری شریف وایي چې فناء القلب او فناء النفس ورته حاصلوي. د زړه مینه او محبت د الله جل جلاله سره په کامله وجه سره وي. که دی غواړي که نه غواړي زړه یې د الله تعالی د مینې نه ډک وي، خپله یې زړه وایي چې الله الله. دې ته فناء القلب وایي. فناء النفس دې ته وایي چې نفس یې تخلیه و تحلیه سي، د ټولو اخلاق رذیلو نه پاک سي، حسد نه پاک، ریا نه پاک، تکبر نه پاک، محبت د دنیا نه پاک، محبت د چوکۍ نه پاک، د دروغو نه پاک، د غیبت نه پاک، د زنا نه پاک، د قتل نه پاک، د مسلمان د سپکاوۍ نه پاک، د مسلمان د بېعزتي نه پاک، د حرام مال خوړلو نه پاک، د سود نه پاک، د رشوت نه پاک. چې څومره اخلاق رذیله دي دغو نه چې پاک سو، په مقابل کې نیک نیک اخلاق په ده کې راغله، دغه ته فناء النفس وایي. دا ولی الله ګرځېږي. ده بیا قدم په قدم د رسول علیه صلات وسلام باندې وي. ده هر څه د الله د رضا دپاره وي. که ویل وي د الله د رضا دپاره، که کتل وي د الله د رضا دپاره، که درس و تدریس وي د الله د رضا دپاره، که صدقه و خیرات وي د الله د رضا دپاره، که لمونځ و زکات وي د الله د رضا دپاره، که روزه و حج وي د الله د رضا دپاره، که جهاد وي د الله د رضا دپاره، که چا سره تعلق و محبت ساتي د الله د رضا دپاره، که چاته ورکړه کوي د الله د رضا دپاره، که چا نه منع کوي د الله د رضا دپاره، که چا سره محبت کوي د الله د رضا دپاره، که څوک بد یې د الله د رضا دپاره. دا ټول اثار په خپله پې مرتب کیږي. دا ولی الله سو. داسې اولیاء الله نه الله تعالی جل جلاله ځینې اوقاتو کې خارق العادت کارونه پیښوي، اگر چې لازمي نه دي. تفسیر مظهری شریف وایي لازمي نه دي چې ولی به هلته وي چې خارق العادت کار چې عام خلق یې نسي کولی او د ده د لاس نه به خامخا ښکاره کېږي، بیا به دا ولی وي. اصل ولایت خو دغسې چې دا مخکې ما درته وویلي، اتباع السنت، اتباع الشریعت، د رسول علیه صلات وسلام قدم په قدم باندې تګ، استقامت په شریعت باندې په ظاهر و باطن. یو لوی ولی الله دې سره یو نفر ډېر وخت تیر که، بل وخت کې ورنه روان سي. وایي څنګه راغلی وي؟ وایي زه دې ته راغلی وم چې زه د تا نه څه کرامت ووینمه، چې ته د الله ولی یې، مال څه کرامات به درنه ووینم. وایي دا دومره وخت کې د ما نه د فرض و ترک لیدلی، فرض مې پرېښي دي؟ وایي نه. واجب مې پرېښي دي؟ وایي نه. سنت مې پرېښي دي؟ وایي نه. مستحب مې پرېښي دي؟ وایي نه.
مکرو کار مې کړی د وینا بل ناروا مې کړی د وینا خو دې نه ویلوی کرامت اصل مقصود خو استقامت په شریعت ته فاستقم کما امرت چې رسول الله وسلم ته الله تعالی وایي څنګه چې د خدای له طرفه ته مأمور یې داسې استقامت په شریعت باندې وکړه دا د اولیاء کرامو نه منقول ده و یو استقامت په شریعت باندې په سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د الف کراماتو نه د زرو کراماتو نه دا بهتره ده ځکه اصلي مقصود استقامت ده خو دا کرامت الله تعالی د ځینې اولیاء کرامو نه ځکه ښکاره کوي چې دا نورو کسانو ته ورښیي چې ګوري د الله دوست وي الله تعالی دومره عزت درکوي الله تعالی ته دومره نږدې کیږي الله تعالی ته دومره قریب کیږي د الله داسې دوست ګرځېږي ګورئ دغه ته وګوره د الله ولی د الله تعالی څومره کرامت ورکړی ده خو د الله دوست ده الله تعالی خپلو انبیاو اولیاو ته عزت ورکوي اوس کرامت څه شی ده بیا به د دې دلایل زه تاسو ته ووایم انشاءالله په ډېرو قوي دلایلو سره کرامت یو معجزه ده یو کرامت ده یو استدراج ده دا مهمه موضوع ده که ورته متوجه سي ورونو یو خارق العادت کار چې عام خلق یې نسي کولی د یو چا په لاس باندې ښکاره سي دغه نفر څوک ده دغه کس څوک ده که دا مدعي د نبوت و د الله پیغمبر و دغه نه که داسې کار ښکاره سو دې ته معجزه ویل کیږي معجزه لکه د نبي علیه صلات وسلام نه خو ډېر زیات معجزات ښکاره سوي دي څوک وایي 1200 معجزات یې وو څوک وایي 3000 معجزات یې وو خو په حقیقت کې د نبي علیه صلات وسلام ټوله زندگی معجزه وه ټول وجود مبارکې معجزه و سترګې مبارکې معجزه وي نبی علیه صلات وسلام به په توره شپه کې تپه تیاره به وه چا به څه نه لیدل خو رسول الله مبارک به په توره شپه کې هم شی لیدل نبی علیه صلات وسلام چې مخ ته لیدل شاته هم هغسې لیدل بخاري شریف کې حدیث مبارک ده ګورئ بخاري شریف کې حدیث مبارک صحابو ته قسم کوي په سختو الفاظو باندې والذي نفسي بیدي د ما د پیغه ذات قسم یې چې مانه پیغه په یاد کې ده زه شاتم داسې ګورم لکه مخکې چې ګورم حیشه د بخاري شریف ورته هلته دي کې ورسره چې دا معجزه دایمي د نبي علیه صلات وسلام وه هر وخت کې دا لیدل نبي علیه صلات وسلام سترګې مبارکې ویده کېدې خو زړه مبارک یې نه ویده کېده بخاري شریف کې حدیث مبارک ده نبی علیه صلات وسلام غاښونه مبارک معجزه وه د غاښو مبارکونه به داسې پړکې جګېدلې داسې برېښناوې به جګېدلې دا د غاښو د مابین مبارکونه لکه داسې نور رڼاګانې به جګېدلې چې په توره شپه کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها ستن پیدا کړې دغې رڼا ته او دې کې تارم پیلی ده خو د نبي علیه صلات وسلم د معجزاتو بیا ځان ته یو بحث ته به بیا بل وخت کې الله د توفیق راکړي بیانوم درته انشاءالله نو د ده مبارک ټول وجود مبارک معجزه و قد مبارک یې درمیانه جګوالي ته مایل خو چې څومره جګ سړی به راغی دی به جګ پرې معلومېده دا یې معجزه وګورئ دا د قد معجزه وه چې څومره جګ سړی به راغی نبی علیه السلام مبارک به جګ پرې معلومېده ولې دا جګ سړي ته ځان داسې یو په خپل طبیعت کې لږ لوی غوندې ښکاره کېږي چې داسې نه وي چې امتي ته په فکر کې دا راسي چې زه د نبي علیه صلات وسلام نه جګ یم ده ته الله داسې معجزه بیا ورکړې وه چې څومره جګ سړی به راغی رسول الله مبارک به بیا جګ پرې معلومېده ده خبرې معجزه وه ده کتل معجزه وه ده اورېدل معجزه وه ده پوستکی مبارک معجزه وه ده ټوله زندګي معجزه وه خو اعظم د معجزاتو چې الله دته ورکړي و قرآن عظیم شان ده چې تر قیامه د قیامت پر د اعجاز پاتې ده او په سختو اختارونو سره کفارو ته ویل دي چې یو وړکی صورت خو په مثل باندې راوړي خو چا نه ده راوړی تر اوسه پورې الله دې کې بله معجزه ښکاره کړې ده وایي قرآن عظیم شان ما نازل کړی ده او ساتونکی یم زه یم
یو حرف هم ګورې چا بدل نه کړ. څومره دښمني کفار کوي، څومره مقابلې کوي، خو یو حرف هم د قرآن عظیم شان چا بدل نه کړ. الله وعده کړې ده. ګور دا بله معجزه ده. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت نږدې سو. نبی علیه السلام برک اخري پیغمبر د نول پیغمبر وروسته نه راځي. سپوږمۍ وچاودله. اوس دا خارق العادت کار ده. عام خلک یې نشي کولی. مشرکینو وغوښتل چې دوی ته یو معجزه نبی علیه السلام ښکاره کړي. دوی ویل چې جادو په دې نږدې ځایونو باندې کېږي، په لرې ځایو باندې نه کېږي. نو سپوږمۍ راته دوه ځایه کړه. سپوږمۍ ته نبی علیه السلام داسې اشاره وکړه، دوه پړاقه سوه، دوه ټوټې سوه، راکوزه سوه، نیمه د غره یو طرف ته سوه، نیمه بل طرف ته سوه. الله په هر څه قدرت لري. بیرته پورته سو، هلته یو ځای سو. دوی ویلې توی دا د لرې اطرافو خلک راسي، هغوی څه وایي؟ هغوی چې راغله ټولو شاهدي ورکړه چې موږ سپوږمۍ موږ ولیدله چې راکوزه سوه، دوه ټوټې سوه، بیرته یو ځای سو. بیا یې ویلې چې ان هو الا سحر مستمر. دا خو ډېر یو دراز سحر د جادو د په اسمانو یې وکړه. او مخکې دوی خپله ویلې چې په اسمانو په لرې وطنو باندې جادو تاثیر نه کوي. خو بس الله دې څوک نه بدبخته کوي. نو دا معجزات سو، یو نمونه یې سوه. او دا خارق العادت کار که په لاس د یو تابع د شریعت، متبع د سنتو د نبی علیه السلام باندې ښکاره سي، دې ته بیا کرامت دی ولي ویل کېږي. شرح العقاید خو به انشاءالله علماو اکثرو ویلی. کرامت د اولیاو حق ده. طیران فی الهوا، په هوا کې یو بزرګ لاړ سي، په هوا باندې لاړ سي، وچه مځکه وي، اوبه ورته راوځي. دې کې ډېر واقعات، زه تاسو ته ډېر معتبرو سندونو باندې اوس درته بیان کوم انشاءالله. ټولو به انشاءالله زړه واخلي. کرامت دی ولې دې ته ویل کېږي. او که داسې چا نه داسې کارونه پېښ سي چې هغه د سنتو متابع نه وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو نه وي برابر، داسې خارق العادت کارونه ورنه پېښ سي، هغو نه هم پېښېږي. خو دې ته استدراج وایي. استدراج الله یې درجه په درجه باندې نیسي، یو دم بیا الله تعالی عذاب ورکوي. راځم په کرامت باندې درته بیان کوم ورونو. کرامت د اولیاء کرامو د قرآن عظیم شان نه ثابت ده. مخکې مې درته آیات مبارکه وویلې د قرآن عظیم شان نه. یو نمونه یې درته وایم. حضرت مریم د عیسی علیه السلام مور مبارکه دا چې پیدا سوه، د دې په تربیت کې د خلقو اختلاف سو چې دا تربیت به څوک کوي. دې مور مبارکې خو ویلو چې د ما که بچی پیدا سي د بیت المقدس د خدمت دپاره به زه آزادوم. خو الله د هغه په عوض کې مریم ورکړه. دې پلار حضرت عمران د بیت المقدس امام و. نو د بیت المقدس شریف ټولو خادمانو دلته چې څوک ټولو غوښتل چې د دې خدمت موږ وکړو، ولې دا د موږ د استاذ لور ده. د استاد د اولاد به هم داسې ادب کوي لکه د خپل استاد چې کوي. امام ترمذي رحمه الله ترمذي شریف کې د حضرت شعبه امیر المؤمنین فی الحدیث واقعا نقل کړې ده. یو څوک ورته راغله وایي ما ته پلانی حدیث بیان کا. نو د ده استاد عماره نه دا حدیث د روایت کوو. وایي د ما د استاد زوی دلته ناست ده، حضرت حرامي بن عماره، ورسې د ده تندی ورته ښکل کوي، بیا به زه تاسو ته دا حدیث بیان کړم. دا امام ترمذي رحمه الله ترمذي شریف کې نقل کړی ده. دلته د حضرت مریم په تربیت کې خلکو اختلاف سو. څوک وایي زه تربیت کوم، څوک وایي زه کوم. خو دوی ته یو نښه الله تعالی وښودله چې په دریاب کې هغه کوم قلمونه چې نهیونه چې دوی تورات پې لیکه، دا اوبو ته واچي، هر یو چې راپورته سه د اوبو سر ته، بلکې لا دام راځي چې اوبه خو نه قلم کته وړي، دا یې پورته یې وړه، هغه به یې تربیت کوي. هغه د حضرت ذکریا علیه السلام په نصیبه باندې وختله. چې دا وختله نو ذکریا علیه السلام یو بالخانه ورته برابره کړه. په دې بالخانه کې به دا حضرت مریم رضی الله تعالی عنها دا به وه هلته، خو لویه سوه، د شا د طرف نه به یې دروازه پسې کلب کړې وه. چې ګوري یو وخت کې ذکریا علیه السلام راغی، دروازه یې خلاصه کړه، بنده دروازه ده.
چې کله حضرت مریم علیه السلام ته دی مبارک ورننوته چې ګوري د هغې سره میوې ایښي دي. ذکریا علیه السلام حیران سو، پوښتنه ورنه کوي یا مریم انا لک هذا. قرآن عظیم شان درته وایم، ګورئ کرامت د اولیاء په قرآن عظیم شان ثابت ده. انا لک هذا. بعضې منکرین د کرامت وایي دا معجزه د حضرت ذکریا علیه السلام وه. ذکریا علیه السلام ورباندې خبر هم نه ده، ګورئ پوښتنه ورنه کوي. او په حقیقت کې خو ټول کرامات اولیاء او معجزات نبی بلل کېږي. دا کتابو کې ما خپله لیدلی دي. ولې دا کرامت دی ولې نه چې ښکاره کېږي؟ دا اشاره څه ته ده چې هغه پیغمبر چې دی امتي د هغه پیغمبر په حقه داسې اولیاء یې داسې دي، د په نقش قدم تلونکي داسې خلک دي. څه ورته وایي؟ انا لکې هذا، ای مریم دا میوې د کومه رسوي تا ته؟ دا څه ورته وایي؟ قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ما ته راکول کېږي، د الله د طرف نه. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. ګورئ د پخوانیو امتونو کې دا د کرامت یو نمونه سو چې قرآن عظیم شان ذکر کړی ده. پخوانیو انبیا علیهم السلام ته به چې کوم معجزات الله ورکړي وو، کوم کسان به چې دوی قومونو ته لیږل، هغو اولیاو ته هغو تابعینو ته هم الله تعالی هغه کرامت ورکاوه کومه معجزه چې د نبي دپاره به وه. مثلا سورت بروج کې الله جل جلاله د پخوانیو امتو د یو بزرگ د یو راهب او د ده د شاګرد قصه ذکر کړې ده. الله ذکر کړې. ګورئ خلاصه او لنډه به درته ووایم. په یو وخت کې دا پخوانیو پاچایانو به کاهنان ځان سره ساتل چې دا د غیبو نه خبر ورکوي. نو یو پاچا دا جی ویې غوښتل چې ځان ته داسې یو ځوان تکړه ځیرک هلک پیدا کړي چې هغه ډېر ځیرک وي چې دا خپل علم ورته وروښي. دا یو ځوان هلک د ډېر ځیرک د دی پیدا کوی دغه ته د علم وروښی چې دا کهانت لاړ نه سي، دا پاتې سي یو چا ته. دا ځوان هلک چې کله هغه ته ورځي په لاره باندې یو راهب د بزرګ د پخوانۍ امتو دغه باندې برابر سي، هغه دعوت ورکه ایمان یې راوړ. چې ایمان یې راوړ نو همیشه به هلته ورته دلته به کاهن خبر ورکاوه چې دا خو نه راځي، دا چیرته ده؟ نو دی خو به هلته هغه راهب ته بزرګ ته ورته یو وخت کې ګوري په لاره کې یو هلته دابه باندې تعبیر راځي حدیث مبارک کې، خو تشریح داسې کوي چې یو زمری و. زمری په لاره کې پروت ده، بسته علمونه یې بند کړي دي، علمونه یې بند کړي دي، څوک تلی نه سي په لاره باندې. ده یوه تیږه راواخیستله، و یا الله که دا دین د راهب په حقه باندې د دې بزرګ دا دابه مړه کړي په دې باندې، دا تیږه یې مازې ور واچوله، زمری کپ راچپه سو په هغه ځای باندې ختم سو. چې ختم سو اوازه ګډه سو چې او دوی خو دا فکر زده د کاهن نه دا علم زده کړی، وایي دوی خو داسې کهانت زده کړی داسې کهانت د هېچا نه و زده، دا ټول علمونه بند و، دا زمری یې د هلاک و مړی کړو. دی خو پوه ده چې اصلي قصه خو بل ځای کې روانه ده، خو دا اوازه پسې ګډه سوه د پادشاه یو د دربار نږدې یو سړی ده، په دواړو سترګو باندې ړوند ده. د عیسی علیه السلام په معجزاتو کې یو معجزه دا وه چې مرزاده ړانده به یې د الله په امر باندې جوړول. دغه ړوند خبر سو په دې باندې چې داسې یو هلک پیدا سوی ده، داسې یو ځوان پیدا سوی ده چې څوک ړانده وي ورځي الله تعالی یې د په برکت باندې جوړوي. دا کرامت څه دی دپاره ګورئ. دا د پاچا د دربار سړی ورته راغی، ورته دا د ما سترګې که راته جوړې کړې چې څه غواړې زه به یې درکړم، ځکه دی خو د پاچا د دربار سړی ده. وایي زه نور هېڅ نه غواړم، یو شی در نه غواړم، کوم ذات چې د تا سترګې درته جوړې کړي چې الله جل جلاله ده، هغه ذات باندې به ته ایمان راوړې؟ وایي ولې به ایمان نه راوړم؟ چې سترګې مې راته جوړې کړي زه به ایمان څنګه نه راوړم؟ دعا یې وکړه، سترګې جوړې راوګې سوې، ایمان یې راوړه، لاړه پاچا دربار ته. پاچا حیران سو، وایي دا سترګې د چا درته جوړې کړې؟ وایي دا خو د ما خدای راته جوړې کړې. هغه ته ډېره غوسه ورغله، څوک د دې تا خدای، څنګه د دې تا خدای؟ خو په ډېر چل باندې پوښتنه وکړه، دغه هلک یې پیدا کړ. هلک سره یې چل وکړه،
هغه بزرګ خو ورته ویلي څوک ما باندې مه خبروه ځکه دا خلک مشرکین او کافران دي تکلیف به راته ورسوي خو ده په دې نیت باندې هغوی خبر کړه چې که دوی د سره ملاقات سي یو ځای سي دا ټول به په اسلام مشرف سي پاچا به مسلمان سي دا ټول به مسلمان سي دا یې چې خبر که نو 3 واړه یې راوستل دا الک ځوان الک دا راهب بزرګ او دا دریم دا سترګې چې جوړې سوي په اسلام باندې مشرف سي ایمان یې راوړی دا 3 واړه کسان یې راوستل ورته ویل تاسې به هر یو ځان ته مرګ باندې وزنمه په هغه نورو دواړو کې یو باندې په سر باندې اره کېښودله تر بیخه پورې هغه په دې طریقه باندې شهید کړ او دا بل کس په بل قسم مرګ باندې شهید کړ دغه ځوان هلک دغه اوس نور کرامات ورښیي ګوري نور کرامات دا به څنګه وزنو نفر یې ورسره کوی دا یو جګ غره ته یوسې د غره نه یې کته راکولي کړي هغه هلته به مړ شي دوی چې کله ورسره لاړل د غره سر ته دا څوک چې ورسره تللي دا ټول راکولي کېږي یو یو هغلته وژل کېږي مردارېږي دی بېرته جوړ راغی پاچا حضور کې ودرېد پاچا ته ډېر قهر ورغی وایي دا څه کوي زموږ ملګري ټول راوغورځېدل دی بېرته جوړ راغی بیا مې عبرت نه اخلي الله دې څوک نه بدبخته کوي څومره حق وینم بیا عبرت نه اخلي بیا یې ورته ویلې چې یوسې په کښتۍ کې کله چې دریاب منځ ته ورسېدلی دریاب منځ ته به یې واچوئ دریاب کې به غرق سي کله چې دریاب منځ ته ورسېدل دوی ټول هغلته الله غرق کړه دی په یو تخته باندې بېرته راغی جوړ روغ هېڅ تکلیف هم نشته ورته دا ترمذي شریف یې د حدیث مضمون درته وایم ترمذي شریف کې دا روایت راځي دی چې بیا راغی خو پوه سه چې پاچا مې وزني شهید کوي مې اوس طریقه هم دی ورښیي وایي بل مې په هېڅ رقم نسي وزلی ګورې څومره کرامات ترې ښکاره سو بل مې په هېڅ رقم نسي وزلی په یو رقم سره مې وزلی سي تاسې به ما په دار کې یا خو په دار کولو وخت کې به چې کله ما ولی په کوم غیشي باندې داسې به وایي بسم الله رب هذا الغلام په نامه د الله تعالی باندې چې رب دې د الک ده دا به ووایي ما به شهید کړي بل رقم سره هېڅ امکان نه لري ټول مخلوق خلک یې راټول کړي دي زیات قسم انداز کې خلق دي چې اوس د الک وزني طریقه خو یې ورته وښودله کله چې دی دار ته خېځوي چې دوی دا غیښه ورباندې ولي وایي بسم الله رب هذا الغلام دا غیښه چې ویسته دی مبارک دغه صدغینه کې مبارک ویسته هغلته یې شهید کړ حضرت عمر رضی الله په وخت کې روایتو کې راځي حضرت عمر رضی الله په وخت کې دا بیا رالوت سوی ده دا هلته چې دا کومې ګوتې ایښې وي هغسې هغه ګوتې چې ایښې دي کوم ځای باندې تر و تازه و هغسې وینې تازه وي هېڅ خراب سوی نه و دا مبارک نو ګورئ پخوانیو امتو کې به چې کوم پیغمبر ته الله جل جلاله کومه معجزه ورکوله د هغه وخت اولیاء کرامو ته به هغه کرامت ورکاوه ګورئ دا د قرآن عظیم شان نه ثابت دی دا د احادیثو مبارکو مضمون درته وایم بیا خو قصه یې اوږده د اصحاب الاخدود اورونه خندقونه یې وویستل غټې غټې کندې په دې کې اورونه بل کړه دا څوک به چې مسلمان و دا به یې وراچول که څوک به د نعوذ بالله ضعیف الایمان او د ایمان نه اوښتل بیا به یې پرېښودل په دې کې دوی شاوخوا ورته ناست دي ټول سیلونه کوي یوه ښځه راغله غېږ کې وړکی تیخوره بچی ده مؤمنه ده چې دا اوس ورته وراچي نو دې د خپل بچي دپاره لیک قدم ونیو چې دغه باندې زړه نه کېږي دا بچی په غېږ کې ورته ګویان سوه مورجانې دا اور نه ده دا ګلې ګلزار د ځان ور واچوه کله چې دا مور د دې بچي سره واچوله دې اور ته بس د الله قهر و غضب یارې په جوش باندې راغی دا اور ټول راتاو سو دا څه مسیرانو کسان چې دلته ورته ناست وو دوی سیلونه کول دا ټول الله تعالی پکې وسوځول اصحاب الاخدود واقعه په قرآن عظیم شان سورت بروج کې تفصیلي واقعه هلته ذکر شوې ده نو دا ګورې د پخوانیو امتونو د بزرګانو د اولیاء کرامو کراماتو حضرت رسول علیه صلات وسلام وایي پخوانیو امتو کې مفهمون وو څه معنی الهامات دوی ته کېدل ملایکه ورسره غږېدلې حاشیه د بخاري شریف داسې ورسره وایي که د ما په امت کې عمر ابن خطاب وایي رضی الله تعالی عنه هلته ورسره بخاري شریف کې راخلي وایي دا نه معنی چې نور څوک په دې امت کې نسته
ځکه دا امت خو کنتم خیر امتین، دا خو بهترین امت ته په نسبت نورو ته، چې په نورو امتو کې زیات بزرگان وو، زیات کرامت والا خلک وو، نو په دې امت کې خو خود په طریقې اولا سره سته. خو دا معنا چې کامله حصه د الهاماتو چې ورکړې ده الله جل وعلا حضرت عمر رضی الله عنه ورکړې ده. ته ډېر لوی کشفیات الله جل جلاله ورکړي وو. دلته مشکات شریف دا ما سره مخ ته ایښی ده، ګورې ما دغه سندونو دپاره دغه روایتو دپاره ما د خپله مشکات شریف دا راوړی ده. باب الکرامات، باب الکرامات. ګورې یو حدیث نه راوړي، علما کرام پې پوهېږي، د باب لاندې فصول وي، د فصولو لاندې بیا نور روایت راځي. دې کې ډېر احادیث مبارکه د بخاري شریف او مسلم شریف او د نورو صحاحو کتابونو روایت دلته حضرت صاحب د مشکات شریف دلته په مشکات شریف کې نقل کړي دي. باب الکرامات دا معنا دې کې ډېر احادیث مبارکه راغلي دي، دې کې فصلونه دي او دلته عجیب واقعات نقل کړي. یو څو واقعات درته نقل کوم ورونو، څه د دې ځای نه څه د بخاري شریف د نور روایتونو زه تاسو ته یو څو واقعات نقل کوم د کرامت د اولیاو. یو واقعه حدیث د بخاري شریف ده. ماخستان د مانځه نه بعد د نبي علیه الصلاة وسلام سره دوه کسان صحابه کرام پاتې سو. ډېر وخت سره و چې ښه ناوخته سو، دی ورنه روان سو. چې روان سو سخته تیارې کېده، شدید ظلمت شپه ده، سخته تیارې کېده. دوی چې لاړل د هر یو په لاس کې لکړه وه. دغې لکړې دوی دواړو ته رڼا کوه لږ برق چې لګېږي او دم سخته تیارې کې لا نه لیدل کېږي، خو دوی ته د خپل لکړې ورته رڼا کوي. هر وخت چې د دواړو لارې سره بیلې سوې، هر یو ته خپلې لکړې رڼا کوله، د هر یو ځان ته کرامت و. د دې یو ولي ځان ته کرامت سو، د دې بل صحابي مبارک چې صحابه خو لوی اولیاء کرام دي، دغه ځان ته کرامت سو، په دغه رڼا باندې خپلو کورو ته لاړل. بل حدیث مبارک باب الکرامات کې صاحب د مشکات شریف د بخاري شریف حدیث نقل کوي. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما زوی پلار دواړه صحابه وو. جابر سے مبارک وایي ما ته مې پلار وصیت کاوه او دا یې راته ویلی چې د احد په اولو شهیدانو کې به زه یم. ګورې کراماتو کې نقل کوي، د احد په اولو شهیدانو کې به زه یم. او دغسې سوم د احد اولو شهیدانو کې حضرت عبدالله صاحب د جابر صاحب مبارک پلار مبارک دا و. بیا یې د خویندو په باره کې وصیت ورته کړی ده. الله تعالی د ده د مرګ حال، د ده د شهادت حال مخکې درته معلوم کو. دا چې نه معلومیږي د عامو خلکو ته نه معلوم. کرامت دی ولی، کرامت دی ولی، خو خارق العادت کار چې عام خلک به یې نشي کولی، الله به دې ته ورښیي. ابن ابي جمره شرح د بخاري شریف کې دا نقل کړي دي. ابن ابي جمره لوی محدث ته مبارک، دا چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام یا اولیاء کرام په روحاني شکل باندې چیرته حاضرېدی سي که نشي حاضرېدی، دې کې ډېر عجب تحقیق کړی دی، عجب بیان یې کړی دی. خو دی لنډه طریقه مخترع کوي چې تاسې چا سره یو بحث کوئ، اول دا پوښتنه ترې وکړئ چې کرامت دی ولي منې که نه منې. ابن ابي جمره صاحب وایي، ګوره په شرح د بخاري شریف کې دا دي. ته یې ورې پوښتنه ترې وکړې کرامت دی ولي منې که نه منې. که کرامت دی ولي منې خو خلاصه خبره سوه. او حضور د انبیا علیهم السلام کله کله حاضر و ناظر په معنا نه چې په ټولو اوقاتو په ټولو زمانو هر چېرته، کله کله حضور د انبیا علیهم السلام یا د اولیاء کرامو دا په بعضې مجالسو کې حاضرېږي کله کله. اوس وایي ته پوښتنه ترې وکړې ابن ابي جمره صاحب چې کرامت دی ولي منې که نه منې. که کرامت دی ولي منې خو دغه کرامت څه که نه، کرامت ته څه شي ته وایې نو. او که کرامت دی ولی نه منې نو تاسو موږ له سره بحث نه کولی، خو ته قرآن نه منې. خو دا د قرآن نه مې کرامت دی ولی ثابت کړو که مې نه که ثابت، د احادیث مبارکو د بخاري شریف نه ثابت دي که نه دي ثابت. نو چې کرامت دی ولی نه منې نو تاسو سره بحث کول له سره نه دی پکار. ته بیخي منکر د کرامت دی، ته اصل عقیده باید اصلاح کړې. دا خو کرامت د اولیاو دي. نبی علیه الصلاة وسلام یو وخت کې موسی علیه السلام په قبر کې ویني چې مونځ کوي، بل وخت کې بیت المقدس کې انبیا علیهم السلام ورته راجمع دي، دی جمع ورته ورکوي. امام الانبیا ولې ورته ویل کېږي؟ امام الانبیا ولې ورته ویل کېږي؟
خو په بیت المقدس کې انبیا علیهم السلام ورته راجمع و، د امامت ورته کړه، ځکه امام الانبیا ورته ویل کېږي. نو روحاني حضور څنګه نه راځي؟ خو امام الانبیا ځکه ورته کړه، انبیا علیهم السلام ته امامت کړی ده. بیا یې نبی علیه السلام برک په اسمانو کې ویني، عیسی علیه السلام، یحیی علیه السلام، ادریس علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، آدم علیه السلام، دا په اسمانونو کې ویني. دا روحاني شکل باندې د دوی حضور که یو ورې کرامت و معجزه منې، معجزه دی نبی او کرامت دی ولی منې، خو همدغه ته کرامت وایي. کرامت خو بل شی نه ده. او که نه منې نو له سره ته منکر د کرامت دی. حضرت عمر رضی الله عنه دلته مشکات شریف نقل کړی دی روایت، خطبه باندې ولاړ ده، خطبه باندې مجاهدین کرام یې لېږلي دي نهاوند ته، د په سوونو میله د مدینې منورې نه لرې ځای ده، په سوونو میله. دی په خطبه باندې ولاړ دی، خطبې په منځ کې غږ وکړي، یا ساریا الجبل الجبل، ای ساریا غره طرف ته پناه یوسه. مشکات شریف هم نقل کړی ده او شرح العقائد په کرامت اولیاءو کې یو دا دلیل نقل کړی ده. ګوري یا ساریا الجبل الجبل، خلق حیران پاتې دي. لکه اوس تاسو ته یو نفر معلومه چې په عمره کې ده او دلته څوک غږ ورته چې پلانه دې خواته ګوره، دا ټول مجلس به حیران نشي. حضرت عمر رضی الله عنه غږ ورباندې وکړي، ای ساریه غره طرف ته پناه یوسه، دښمن در باندې را روان ده. ساریه ته دا غږ الله رسوي. ساریه د مجاهدینو مشر د قماندان ده. هغه چې کله راځي عین قصه ذکر کوي چې یو وخت کې داسې په ما باندې غږ وسو چې یا ساریه الجبل الجبل، مونږ چې غره طرف ته پناه یوړه، دښمن را باندې راغی، نو شاته مو غر و، دښمن ته مو شکست ورکړ. ګورئ د اسلام داسې قوت ده، د معنویت داسې قوت ده چې حضرت عمر رضی الله عنه د مدینې منورې نه وسایلو اسباب هم هلته نه وګورئ، وسایلو اسباب نه و، او وسایلو اسباب خو د معنویت نه قوي کېدی نشي. یو سینه چې د الله سره اشنا وي، دا به د موبایل نه کمزوري وي. په دې موبایل کې څومره لرې ملکونو کې سړی ویني، ګورئ څومره لرې ملکونو کې ویني او ویني. نو هغه سینه چې د الله سره اشنا وي، لکه د حضرت عمر رضی الله عنه سینه یا د یو بل ولی الله سینه، آیا په بل ملک کې به یو څوک نه ویني؟ دې نه څوک انکار کولی شي؟ یا ساری الجبل الجبل، ګوري هلته یې غږ ورباندې وکړه حضرت عمر رضی الله عنه مبارک، او هغه دښمن ته شکست ورک. صحابه کرامو ته به ملایکه نازلېدلې، ملایکو به نزول کوو ورته. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د مبارک چې شهید سو، او یا زر ملائکه د اسمان ورته راکوزي سوي. رسول علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چې دا مخکې بیخي مځکې ته راکوزي سوي نه دي. د رسول علیه الصلاة والسلام یو امتي الله ته دومره قدرمند ده. یو صحابي مبارک قصه کوي، وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې سعد رضی الله عنه ته ورته دا قدمونه یې داسې اخیستل لکه د چا په غاړه باندې چې پښه وراړئ، کرا کرا یې قدم اخیسته. زه ودرېدلم، ما ته اشاره وکړه ته دې په خپل ځای باندې ودرېږه، ته مه راځه. پاسته چې رسول علیه السلام مبارک راغی، پوښتنه مې ورنه وکړه چې یا رسول الله، څوک خو نه و، تا خو داسې قدمونه اخیستل لکه هلته څوک وي د هغه نه پښه اړی. د سعد صاحب ته ورغی، د سعد صاحب په څنګ کې هلته کېناسته. سعد صاحب ته یې مبارکي ورکړه، حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکي ورته ورکړه چې دا حال دې درته مبارک وي سعده. دا د سعد صاحب کرامت و. سعد صاحب مبارک ته ملائکې راغلې وي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې دلته دلته ملائکې راغلې وي، ما ځکه قدم په احتیاط باندې اخیسته. یوې ملکې خپل وزر راټول کړ، په هغه ځای کې زه کېناستلم، هلته ځای د کېناستانه و. دا کرامت د اولیاو ده. ګورئ کرامت د اولیاو، کرامت د اولیاء کرامو په ژوند کې هم ثابت ده، پس د وفات نه هم ثابت ده. دواړه کرامات ثابت دي. ګورئ یو واقعه کې راځي، حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف کې واقعه ده. د په مشرۍ باندې 10 کسان صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته ولېږل. دوی چې کله یو ځای ته ورسېدل، مشرکین ور باندې خبر سو. مشرکین چې په خبر سو، دوی چې کوم ځای کې دمه کړې وه، هلته خرماوې خوړلې وې، دا د خرماو زړي هلته پراته وو. د مشرکینو خو دا د خرماو زړي پېژندل په خپله تجربه باندې،
وایي دا خو تمر یثرب دي، یثرب د مدینې منورې پخوانی نوم و، اوس یثرب ویل ورته دا نه دي روا، اوس به مدینه منوره ورته وایي. که څوک اوس موږ تاسو په طریقه د نقل سره وایو، که څوک اوس مدینې منورې ته یثرب وایي دی به 3 وارې وایي چې مدینة المنوره مدینة المنوره مدینة المنوره، دا 3 وارې به داسې وایي په کفاره کې. دوی ویلي وایي دا خو تمر یثرب دي، د مدینې منورې خرماوي دي. خو دوی پسې ورغله چې کله دا حضرت عاصم او دا نور مجاهدین صحابه کرام پوه شو ورباندې، دوی یو جګې غونډۍ ته پناه یوړه. چې پناه یوړه دوی پسې ورغله، د غونډۍ بیخ کې ودرېدل، ورته غږ یې ورته وکړ وایي ځانونه په لاس راکړئ، د موږ د سره عهد ده، تاسو ته به تکلیف نه رسوو. دا قمندان حضرت عاصم وویل رضی الله عنه چې زه خو په ذمه د کافر کې نه راځم، او د کفارو سره داسې د زړه بغض و، داسې بد یې سوال چې په ژوند کې الله ته سوال کړی و چې یا الله د ما لاس د کافر سره ونه لګوي، او چې کله شهید کېږم دا دعا کوي چې ای خدای پاکه د ما غوښې زه د تا د دین ساتنه کوم، ته د ما غوښې د کافر نه وساته. اوس ګورې د شهادت نه وروسته الله کرامت ورته ښکاره کوي. دوی ویل زه خو په لاس باندې ځان نه در کوم. جنگ شروع سو، په دې کې 1 نفره صحابه کرام شهیدان سو. خو داسې عاشقان رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام په دغسې حالت کې چې دوی شهیدان کېږي، دوی هېڅ هم نه دي په یاد. الله ته سوال کوي حضرت عاصم صاحب، یا الله د موږ د طرف نه رسول الله ته خبر ورسوه صلی الله علیه وسلم. داسې مینه د رسول علیه صلات وسلام سره وه. 1 نفره شهیدان سو، دا 3 نفره په لاس راغله ورته. په دې کې یو حضرت خبیب رضی الله عنه، خبیب رضی الله عنه هلته د مشرکینو نه په بدر کې دی یو څوک وژلی و، یو لوی مشرانو نه، دی په هغو باندې خرڅ کړ، قیمت یې واخیست. دی ځان سره بوته مکې مکرمې ته، هلته د دوی سره و لاسونه پښې په زولنو کې دي. دا بخاري شریف کې دا واقعه ده، ګورئ لاسونه پښې په زولنو کې دي، لاسونه پښې دواړه ورته تړلي دي. په دغسې حال کې دې کورنۍ یو وړکی بچی دا راغی د حضرت خبیب په غېږ کې کېناست. د کور ښځې قصه کوي چې زه وډاره سوم په دې باندې چې دا هلته چاړې رانه واخیستل، صفایي کوم، ما د الله سره ملاقات کېږي، زه شهید کېږم. دا چې په غېږ کې کېناست، زه پرې وډاره سوم چې دا راته حلال نه کړي. خو دی پوه سو، وایي ته ډارېږې چې زه به دته تکلیف ورسوم، حلال به یې کړم، قتل به یې کړم. موږ دا کار نه کوو. یعنی اسلام کې خو د وړکیانو وزن نشته که د کفارو یم. خو دا بیبي قصه کوي، دا بیبي بیا وروسته قصه کوي چې داسې بختور بندي ما بل نه و لیدلی. لاسونه پښې دواړه په زولنو کې وو، خو دته د انګورو وښکالې ایښي وو چې په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې بیخي میوه نه وه. هغه په کور کې ده، هغه په کور کې ده، په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې بیخي میوه نه وه، او د ده لاسونه پښې دواړه په زولنو کې د انګور ورته ایښي دي. دا له کومه سوي دي؟ بخاري شریف راځي، وایي دا د الله د طرف نه دته ورکول سوي دي. دا کرامت یې ولیده. کله چې دوی قصد وکړي چې دی مبارک په دار کې او شهید یې کړي، ده ورته ویلې چې ما ته اجازه راکړئ 2 رکعته لمونځ وکړم، ما خو د الله سره ملاقات کېږي. لمونځ یې وکړ، خو لمونځ یې لږ زر خلاص کړ. وایي که تاسې په دې نه ډارېدئ چې زه له مرګه به تاسې فکر کې وډار شوم، نو نن به ما دا مونځ ډېر اوږد کړی و، ځکه دا د ما اخري مونځ. خو چې تاسې دا فکر ونه کړئ دی له مرګه وډار شي. اوله طریقه دی څوک چې شهید کېږي صبرن چې 2 رکعته لمونځ وکړي. حضرت خبیب صاحب دا طریقه کېښودله رضی الله تعالی عنه. خو چې کله دی دار ته خېځئ، کفارو مشرکینو ورته ویلې، وایي صرف دومره ووایه چې کاش کې نن د ما په ځای باندې رسول الله په دار سوی صلی الله علیه وسلم، تا به پرېږدو. خبیب صاحب ورته وایي سبحان الله، زه والله که په دې خوشحاله کېږم چې رسول علیه صلات وسلام ته د په کور کې وي، په پښه کې د ازغۍ نه نوځي او زه دې پې خلاصېږم، قسم په خدای ده که په دې خوشحاله کېږم چې نفس دی په کور کې مې له کور هم نه یې راوتلی، په پښه کې د ازغۍ لاړ شي او زه دې په لداره پې خلاصېږم، قسم په رب که په دې باندې زه راضي کېږم. مشرکین حیران پاتې شو.
خو په داسې حال کې چې دی مبارک دار ته خېځي دی وایي یا الله دې ما سلام رسول الله ته ورسو صلی الله علیه وسلم. حضرت خبیب صاحب دا کرامت چې په زولنو کې لاس و پښې لکه د حضرت مریم ته چې الله تعالی په بنده کوټه کې روزي ورکوله، میوې ورکولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ته حضرت خبیب رحمه په لاسو او پښو کې زولنې دي، په مکه مکرمه کې بیخي میوه شته نه، خو دته الله تعالی په داسې حال کې ورکوي چې د بخاري شریف روایت دا یو رزق و چې الله تعالی دته ورکاو. خبیب صاحب په داسې حال کې الله تعالی ورکاو. خو دغه حضرت عاصم رضی الله مبارک چې کله دی په شهادت ورسېده، د خو د کفارو د مشرکینو یو لوی مصر په بدر کې وزلی و او د الله ته سوال کو چې خدای دې ما غوښې د کفارو نه وساته چې غول اثرات ونه رسېږي. دته د شهادت نه وروسته الله تعالی دا کرامت ورکوي. کله چې دا کفارو دوی شهیدان که نو راځي د سر وړي چې دا خو یو لوی قهرمان د مسلمانانو هم قتل که شهید هم که، نو د سر راوړي. دوی چې کله د غونډۍ ته ورسېږي الله تعالی د مچیو یو پوز راولېږي، داسې پوز لکه وریځ غوندې داسې پوز یې راولېږي. دا مشرکینو ته به مخته کېده، حضرت عاصم رضی الله مبارک د دې نه وسات. دا کرامت د حضرت عاصم صاحب د شهادت نه وروسته و چې دی مبارک شهید سو. بل کرامت د حضرت سعد صاحب رضی الله عنه د وفات نه وروسته صحابي مبارک قصه کوي چې موږ د حضرت سعد صاحب رضی الله عنه قبر راکانه چې خاوره به م راخیستله مشک به و، د مشکو خوشبویي به یې درلودله. د مشکو دا کرامت بعد الوفات سو. دا ګوره ټول د صحابو واقعات درته نقل کوم، ورسره په تایید کې د نورو اولیاء کرام واقعات هم یو درته ذکر کوم. حضرت امام بخاري رحمه الله، امام بخاري رحمت الله علیه کله چې دی مبارک وفات سو، دی یې دفن که دا د ده په مناقبو کې راخلي. د امام بخاري صاحب رحمت الله تعالی علیه مقدمه د بخاري شریف کې ټول محدثین یې وایي کله چې دی مبارک په قبر کې کېښوده، دا د قبر مبارکه نه داسې خوشبویي راپورته کېدله لکه د مشکو د عنبرو. امام بخاري شریف خو ټولو ته معلوم ده، امام بخاري رحمت الله علیه د خاورو نه داسې خوشبویي و لکه د مشکو د عنبرو. بخاري خلکو خو پخوا ډېرې ښې عقیدې وې، دا خلکو یو دم په دې خاورو باندې اخو ګورې د علم مرکز و، هلته ډېر علما او بزرګان وو. دا خلکو یو دم په دې خاورو د امام بخاري رحمت الله علیه د قبر باندې حمله کوي، دا خاورې ځان سره چور کوي د تبرک دپاره وړي. دا خاورې د تبرک دپاره وړي. تبرک به آثار صالحین قاضي عیاض نقل کړي دي. منځ کې یو بل دلیل درته وایم، قاضي عیاض نقل کړي دي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما د حضرت عمر سمبرګ زوی د دام صحابي ده، د حضرت رسول علیه صلات وسلم منبر باندې داسې لاس ږدي او په خپل مخ باندې راتېروي. ولې خو دې منبر باندې رسول الله مبارک ناست و. دا قاضي عیاض نقل کړي دي. ګورئ بخاري شریف ډېر روایت ابن عمر صاحب نه نقل کړي دي چې چیرته رسول علیه صلات وسلم ناست و، چیرته ولاړ و، چیرته اودس کړی، چیرته لمونځ کړی. بخاري شریف کې ګوري ډېر بیان په دې کې امام بخاري صاحب کې رحمت الله علیه په یو ټولو ځای به حضرت عبدالله بن عمر رضی الله مبارک تېرېده. عتبان بن مالک انصاري په سترګو باندې کمزوری یاړون سو مبارک. رسول علیه صلات وسلام ته ویل بخاري شریف کې حدیث مبارک د تبرک په آثار صالحین. نبی علیه صلات وسلام ته وایي ته دې ما کور ته راسه، یو 2 رکعات لمونځ راته وکړه، په هغه ځای کې به زه لمونځ کوم. زه هر وخت جمعې ته نه سم تللی، خوړونه سیلابونه راځي، سترګې مې ضعیفې دي یا سترګې مې ړندې دي، هلته 2 تعبیره کېږي. نبي علیه صلات وسلم کور ته ورغی، وایي چېرته خوښوې، کوم ځای کې لمونځ درته وکړم؟ وایي په دغه ځای کې یا رسول الله. مدینې منورې ته که لاړې لا دې ټول نصیبه وکړي، دا د قبا په طرف باندې ځي، مسجد جمعه مخامخ دی د کور ده، مخکې پټ و، سړک پرې راغلی و، اوس یې رالوڅ کړی ده لاندې او کور ته موږ ورغلو. الحمدلله الله دې بار بار دې ټول نصیبه وکړي. دغه ځای کې نبي علیه السلام باره کې مستقل دې ته وغوښته چې ته یو 2 رکعته لمونځ راته وکړه چې دا ځای متبرک سي، په دې ځای کې به زه بیا لمونځ کوم. رسول الله مبارک رد نه ده پې کړی چې خو ټوله یو مځکه د خپل لمونځ دې کوه. نبي علیه السلام باره خپله ورغی
هلته لمونځ ورته وکړو کوم ځای کې خوښوي این تحبو چېرته خوښوي زه درته لمونځ وکړم وایي په دغه ځای کې په هغه ځای کې نبي علیه السلام مبارک لمونځ ورته وکړو او په هغه باندې دوی برکت حاصلوو. نو د امام بخاري رحمت الله علیه د قبر مبارکه خاورې ټول خلک وړي ځان سره، بیا خاورې پې اچي هغه د مشکو د عنبرو خوشبويي کوي، بیا خاورې پې اچي بیا د مشکو د عنبرو خوشبويي کوي. ځکه امام بخاري صاحب سره وصل کېږي، هغه ته الله لوی شان ورکړی ده. سعدي شیرازي رحمه الله څنګه بیان کوي؟ گل خوشبوی در حمام روزی، گل خوشبوی در حمام روزی، رسید ز دست محبوبی بدستم، بدو گفتم که مشکی عنبری، که از بوی دل آویزی تو مستم، بگفتم من گل ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. سبحان الله. دا خاوره خو د امام بخاري صاحب سره کېناستله که نه، امام بخاري صاحب خو هغه شان چې الله ورکړی و. وایي ما ته یو خاوره په لاس راغله، ما ته څنګه خوشبويي خاوره کې خوشبويي نه وي؟ وایي ما کې کوم کمال نشته، یو څه وخت د ګل سره کېناستلم هغه د ګل خوشبويي په ما کې راغله. نو دا قبر څو وارې دا خاورې خلک ایسته کوي، آخر غټ غټ لرګي بند کړه چې قبر نه جوړېږي، بیا هم خلک نه بندېدل، د لرګي ور مات کړه. بالآخره یو بل ولی الله الله ته سوال وکړه چې یا الله دا کرامت یې پټ کړه، دا خو قبر اوس نسو جوړولی. دا په مناقب د حضرت امام بخاري رحمه الله کې هلته مقدمه د بخاري شریف کې اکثرو شروحات دا نقل کړي دي. دا کرامت بعد الوفات سو. بل کرامت بعد الوفات، ربعي بن حراش دا یو لوی تابعي ده. امام مسلم رحمه الله مسلم شریف تالیف کړی ده، احادیث مبارکه جمع کړي. په دې باندې امام نووي شافعي رحمه الله دې حشه کړې ده. دا امام نووي صاحب د ربعي بن حراش حالت ذکر کوي. ګوره زه ټول په ډېر قوي سندونو باندې خبر درته کوم، الحمدلله دا ټولې حوالې ما سره موجودې دي. امام نووي رحمه الله بیان کوي ربعي بن حراش هغه تابعي ده مبارک، د په صفاتو کې دا راځي چې په اسلام کې یو دروغ هم نه دی ویلي، یو دروغ هم نه دی ویل په ټول ژوند باندې، او د مبارک په ژوند کې نه دی خندلي. وایي تر څو چې د ما مسیر معلوم نشي زه جنت ته ځم که دوزخ ته ځم، تر هغه وخته پورې به زه ونه خاندم. که یو ور انسان جهنم ته ځي دوزخ ته ځي الله هم د اخره خاتمه نه خرابوي، تاسې وایي امین، نو بیا خندا څه پکار. وایي کله چې دی مبارک وفات سو، کله چې غسل ورکوي، تر څو چې غسل خلاصېږي ربعي بن حراش له خندا نه شینده وخاندي. دا امام نووي رحمه الله په حاشیه د مسلم شریف باندې د په حالاتو کې ذکر کوي. دا کرامت بعد الوفات څه ګورئ. حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام آزاد کرده شده غلام ده. دا د لښکرو نه د پوځونو مجاهدین نه په یو دښته کې تنها پاتې سو. د خپله قصه کوي چې زه په لاره باندې روان وم په دې دښته کې چې ګورم یو زمری را باندې راغی. نو زمری خو سړی ټوک ټوک کوي، د زمری باندې مې غږ وکړ انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم، انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مضاف الیه ده. زه آزاد کرده شده غلام د رسول علیه صلات وسلام یم. دغه زمری لکه یې داسې ووهله، په ډېر عاجزي باندې ورسره روان سو د سفینه رضی الله تعالی عنه سره، چې ورته ووایي زه آزاد کرده شده غلام د نبي علیه السلام مبارک یم. دا زمري داسې لکه یې ووهله ورته، داسې په عاجزي ورسره روان سو، خو پیره یې کوي، حراست یې کوي، پیره یې کوي. کومې خواته چې پوهېږي چې یو غږ جګ سه، دا زمری خپله غرغرای به یې شروع کوي هغه طرف ته، چې داسې نه وي چې د رسول الله مبارک غلام ته څوک تکلیف ورسوي. دا زمری به یې هغه طرف ته غرغرای شروع کړ. دا هم ګورئ مشکات شریف دا حدیث نقل کړی ده، مشکات شریف دا حدیث نقل کړی ده. تر څو پورې چې لارې ته که بیا د زمری خپله ورنه تاوس. دا کرامت د حضرت سفینه کراماتو کې نقل کړی. ګورئ دلته حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي وایي موږ به دا خبره کوله صحابه کرامو، كنا نتحدث انه لا يزال يرى على قبره نور. کله چې نجاشي پاچا د حبشو یو پاچا او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی و، دا چې کله وفات سو موږ صحابه کرامو به دا خبرې کولې چې د حضرت نجاشي په قبر باندې انوارات ورېږي. ګورئ دا مشکات چې باب الکرامات کې نقل کړی ده. څومره قوي دلایل دي.
او دلته حشي سره نقل کړي دي چې كنا نتحدث دا معنا چې صحابه کرامو کې دا خبره مشهوره و حد تواتر ته رسېدلې وه نو چې دومره زیات صحابه کرام په دې باندې وایي قائل دي نو دا خو هېڅ امکان د غلطیا په دې کې نسته ډېرو صحابو د نجاشي په قبر باندې انوارات لیدلي نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته واقعیت باندې د الله د اولیاء مقام د دوی هغه حقائق موږ تاسو ته ښکاره کړي او الله تعالی د الله د اولیاء او د دښمني او د بې ادبي نه وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله